دا عبدالله ابن مبارک نه یو ځل چا تپوس وکړ، لوی محدث او عالم او دا الله ولی بزرگ تیر شوی وی حضرت معاویه صاحب غوره دی که عمر ابن عبدالعزیز؟ معاویه صاحب صحابی دی د پیغمبر علیه السلام، او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی، او عمر ابن عبدالعزیز ډیر عادل بادشاہ تیر شوی دی، دومره انصافدار بادشاہ تیر شوی دی چې په مخ د ځمکه به داسې انصافدار بادشاہ یو که آخره زمانه کې حضرت مهدی راځي نو وی و باقي سوال نه پیدا کېږي، داسې انصافدارو. د ښځه د بادشاه لور وه او د تره لور یې وه، او ډېر دولتمند انسان، دومره دولتمندو چې یو جوړه به سار بدلول او یو به ماښام بدلول، او قیمتي جامې د نفاست او د پاک دامنې انتها ته رسېدلې، پوټي ګرد و غبار چې په جامه به پرېوت درو دې لس به بدلې کړې، او ښځه د بادشاه لور وه، او داسې د بادشاه د کورنۍ سره تعلق و، دولت ته و، اسونه او غلامان او مریان هر څه ډېر تېر، خو چې کله بادشاهي ورته حواله شوه چې څومره مال دولت ټول یې بیت المال کې جمع کړ، یو جوړه کې به ګرځېده، د جمعې په ورځ به غسلخانې ته ننوت، جوړه به یې ووینځله په خپله ځان ده، نو چې اوچه به شو نو بیا به یې واغوسته، غټې غټې ټوټې به یا متصادرونو ته لګېدلې وې، او چې څومره سامان مال دولت ورسره هغې د ښځې نه واغې شوې، ښځې ما ته پته ده چې دا د بیت المال دی، که تا له پلارم کړی د بیت المال دی، خفه کېږه دا ټول بیت المال ته وقف کړو. وی که ما سره زما په دې ژوند ګزاره کولی چې خو ډېره ښه ده، که نه شي کولی خفه کېږه ما طلاق به درکړمه، ته خپل انتظام ځان په خپله کوه. هغې وی نه ولې نه کوم تا سره ګزاره، ژوند یې ده بادشاه ته چې ورسېد ژوند یې د سختو او د تکلیفونو شو. دومره د انصاف بادشاهي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د ده په بادشاهۍ کې به شرمخ زمرې په ځنګل کې د ګډو چیلو سره یو ځای ګرځېده او په ګډو چیلو به حمله نه کوله. دا د عقل نه بار خبره ده، دې ته غټ کرامت ویلې کېږي، عقل نه بار خبره ده. یو ورځ شرمخ په چیلې حمله وکړه او چیلې وشلوله، چې کوم شپون کې هغه وی انا لله و انا الیه راجعون، عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. چا ورته وی تا ته څه پته ولګېدله، غلطه خبره دې وکړه، خولې نه دې غلطه وویستله، خو د اخبار نشته، ټي وي نشته، بل څه نشته، هغه زمانه کې دا سو نه ورته وایي چې تا ته څه پته ولګېده، خو په میاشتو په مزل تا نه بادشاه لرې دی، ته څه خبرې چې عمر ابن عبدالعزیز وی چې وفات شو؟ وی بس ما ته پته ولګېده چې وفات شو. ته څه نه ته وی؟ وی ګوره چې د هغه کله نه بادشاهي شروع شوې ده، نو شرمخان به زمونږ ګډو چیلو سره یو ځای سرېدل، حمله نه ده کړې، او نن شرمخ زما په چیلې حمله وکړه، معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی. نو چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شو نو معلومیږي دا چې عمر ابن عبدالعزیز دنیا نه تللی دی. واقعي چې معلومات وشو عین هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی. څومره نیک بادشاه. نو د عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه، وی دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او که امیر معاویه صاحب؟ حضرت معاویه صحابي کوم یو پکې غوره دی؟ نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي وجود دې راله غوني غوني کړ، ویښته مې ودرېدل. دا دې څوک دی؟ ولې صاحب وایي که ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړونه ډکه شي، ټوله ځمکه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي، نو د حضرت معاویه صاحب خو پرېږده د هغه د اس د خپو هغې دوړې ته نه رسي چې په کوم اس د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کړی دی. دا خو لا لویه خبره ده، د هغه اس هم لویه خبره ده، د اس د خپو خاورې ته هم نه رسي. خو د حضور پاک ملګری صحابي دی. اول نمبر اولیاء کرام صحابه دي، اول نمبر. او نبی علیہ السلام په خپله فرمایي خیر القرون قرنی، زما پیړۍ نه بهتره پیړۍ په مخ د ځمکه نشته. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب،
نبی علیہ السلام فرمای زما دوست سره که چا دشمنی وکړه زما د طرف نه ورته اعلان جنگ دی. صدیق اکبر کوي بلال تدار زنا و بلالا نن رات وکړه ځانونه و بلالا نن رات وکړه ځانونه صدیق اکبر کوي بلال تدار زنا و بلالا نن رات وکړه ځانونه